الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان وعزیزان د الله رب العزت ډیر کرم او د احسان معامله ده چې ما تای مسلمانان پیدا کړو او بیا د فریضې د ادا کولو لپاره مسجد ته مرابلي خپل ځان ته مخې ته مودري او خپل عبادت را باندې داخل د دنیا قاعده او دستور دا دی چې چا سره د چا چې څومره مینه وي نو دوره یې کور ته رابلي او ځان ته یې مخې ته کښېنوي او دوره یې مېلمستیا کوي د الله رب العزت په چا باندې چې مینه وي احسان وي نو خپل کور ته خپل جومات ته خپل ځان ته یې رانږدې کوي او چې کله یې ځان ته رانږدې کړي نو عباداتو کې هغه انسان د رب العالمین سره راز نیاز کوي او مخلص ورسره ولاړ که دې رکوع کوي نو رب یادوي د زړه نه یادوي که دې سجده کوي نو د رب د زړه نه یادوي که دې دعا غواړي د رب نه دعا د زړه نه غواړي فریاد کوي د زړه نه کوي رب دا نه چې اوس ته ولاړ دی سوچونه کوي ذکر ته ناست دی سوچونو کې تللی تلاوت ته ناست دی اکثر آیت کې روک شي هغه سره مې یو کس راغی استاد یې عزت تلاوت کوم معنا آیت روک شي ما تخیلو څه خوند وکړ وای دا مې لیدلی چې په اوس کې سړی سوچ کې لاړ شي و دا مې په لومړي ځل واورېدل چې تلاوت کوي په کرښه باندې ګوته ګرځي او آیت ترې روک شي یو دم ولې وي سوچ کې لاړ شم دا سوچ دومره زوره ورکوي دغه رنګې د الله رب العزت چې ته کوم حکم په ښه طریقې سره ادا کې نو د شریعت فیصله دا ده چې دا د ټولو نه بهترین مسلمان دی چې د شریعت د حکم او د هغه پابندي کوي او پاسداري خو چې کله دا مسلمان سرکشه شي دی بیا نه په خپل عبادت کوي او نه بل عبادت ته پرېږدي دی نه په خپله د احکام شرعیه لحاظ ساتي نه د بل په مجلس کې د هغې د احکام شرعیه څه حدود او خیال ساتي دین اسلام راغلی دی الله رب العزت را لېږلی دی د پیغمبرانو په قربانو سره راغلی دی په ټوله دنیا کې الله رب العزت د دې پیغمبرانو په قربانو سره د هدایت رڼاګانې خپرې کړې خو چې کله هم پیغمبران د دې دنیا نه لاړل او دا خبره مسلمان ته پاتې شو یو عام مسلمان ته دین پاتې شو عام مسلمان څه یې چې زه خو مسلمان یم
چې ځان دپاره شي نو بیا پوخ مسلمان دی. خو چې کله هم د طبیعت مخالف دته یو حکم راځي، یاره چې د دین خو ډېر قسمه صحیح ورته نور حکمونه دي، نور ولې نه منو چې دا منو. مطلب دا ده چې لومبی بنیاد د دین اسلام ته رواني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې یو کس را باسي د زکات نه انکار کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورپسې کسان پاسول وي ورشئ سخت کلام دی. دې څنګه د زکات انکار کوي؟ دا خو د حکم شرعي دی، د الله رب العزت د فرایضو انکار کوي. که دغه رنګې په دنیا کې یو سړی د روژې انکار کوي نو هم کافر دی. که دغه رنګې یو سړی د جهاد انکار کوي نو هم کافر دی. که یو سړی د مونځ انکار کوي نو هم کافر دی. عرض چې د احکام شرعیت یو حکم دا ټوکه وکړه نو کفر ته رسي. تر دې پورې فقهي مسایلو کې راځي که یو سړي اذان ووایي بانګ یې ووایي او دا ورپسې خندا وکړه چې دی خو مړه ټوله ورځ په مارکېټ کې ګرځي، کله یو پسې بکواس کوي کله بل پسې بکواس کوي، دی دروغ وایي. دا بانګ چې ووایي دی دروغ وایي. دی چې کومه مسلمان دی دی د بیت مبارک کلمه وایي دی د اسلام نه خارج. د دین اسلام ډېرې داسې خبرې دي چې ما تا ته ځان مه خبره او سړی کفر ته بیاوړي. ښکلې سپینې جامې واچو، په لومړي صف کې ودرېږو، لاس تسبیح مو په لاس کې، مسواک مو په خوله کې، رومال مو په اوږه باندې، ښکلې پټې مو والي او روان وي. کله ناکله داسې کفریات وړو چې هغې د وجې مونږ توبه استغفار په ځای پرېږدو، مونځونه او دسونه کوو، هسې ځان کړی کوو. چې څنګه د مونځ دپاره ایمان شرط دی، نیت شرط دی، همدغه رنګې هر نیک عمل نه مخکې توبه استغفار کوو. هر عمل نه مخکې توبه استغفار کوي. پروردګاره په کوم عمل رانه خفه شوې معاف کړې. که عذاب راځي د هغې نه هم ټوکه مسخره جوړېږي، که ازمایش راځي نو هغې نه هم ټوکه مسخره جوړېږي. عذاب په یو ځل په یو قوم راځي، ازمایش یوازې په یو کس باندې راځي. عذاب ازمایش کې دا فرق. ریسنټلی اوس اسلام آباد کې عذاب راغی، دا کاڼي به واورې راولي او بل خو لیدل دا اوږدې اوږدې واورې ورېدلې لکه ته به وایې چېرته ګټانو دي، چا چې ګاډي خراب شوي دي، چا کورونه لګېدلي دي، چا زولنې لګېدلي. ورشه هغه درته یو روپۍ شی به درته څه یادوي؟ 50 پیسې درته یادوي، د 100 شی به درته په 100 یادوي. دا مسلماني ده. کرونا راغلی وه، ماسکونه هسې په 100 روپۍ یا په زیات نه زیات په 50 روپۍ، هغه ماسک یې په 500 په 800 باندې خرڅوي. دا مسلماني ده. دا مسلماني ده. دا طریقه ده. دا دین اسلام دا ښیي. دوستانو عزیزانو، د رب العالمین په رحمت به پخلی کېږو. ګوره خپل عملونه به ټول ګډوډ. مونږ بس دې ته خبره څارلې ودرېږه سیزن د څه شي دی. د ګټې سیزن مونږ ته روژه ښکاري. هلته کې سټاک ایکسچینج ولې چې اعلان وکړه د روژې نو بس اعلان وکړي، هلته کې چې د اختر اعلان وکړه چې شی وځي نو بس هلته کې وځي. دا کوم دین اسلام؟ ټوټل روژه او اختر مو په سټاک ایکسچینج باندې چلېږي. وغورځوه کټکه برکه په دې بنیاد باندې بس چلېږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین یو کس لحاظ نه ساتي چې دین څه ته وایي، اسلام څه ته وایي، دین اسلام ارکان څه دي، بنیادي خبرې څه دي. دې نه څوک ځان نه خبروي. ټول دین رسمي رواج ټول دغه بس روان دي او بس ټول خلک بس په دې باندې چلېږي. یاره چې بس جنت ته به ځي، ته به څنګه ځوانه جنت ته ځې چې ته ګپ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره ډېرې چړاګانې ډېر بیانونه. همیشه زه بیان کې دا وایم چې نبي علیه الصلاة والسلام دعا د امت سره نه وي. دا امت په وخت کې نه تباه او برباد ختم کړ. او دا خبره مې شعیب علیه السلام قوم چې په نام ټول کې کمې کولې، د رب العالمین قهر پرې راغی، ټول یې ختم کړ، تباه او برباد یې کړ. څه چل یې کول؟ په تاله کې یې ګنډ کپي کوله، نام ټول کې به یې کمې کوله، د خپل خوښې څیز به یې دله درکوله. ما تا بازار ته لاړ پیسې وله ورکړه، ټول به د خپلې خوښې اچي. که ته هلې ویې مخه خرابې وي دا ډسپلې ده، دا مخه ده، دا ډسپلې په کوم کتاب کې راغلی، په کوم قانون کې راغلی؟ دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې نن سبا هر یو سړي کته په قبر کې هغه بلاس تیاره کړی. 15 فوټه کته کنده چې دا هغې کنده کې نن سبا هر سړي سملاستل ایر کړي دي.
زکه دې په دې ګډ وډ باندې سر دې د په ذهن کې دا فکر پروت دی چې زما دنیا ګټه زما داسې بلډینګونه درو زما دومره ډالرې زما دومره دولت ګټم زما کامیابی په دولت کې ده زما کامیابی د دنیا په عزت او د دنیا په پیسه کې دی زما کامیابی په ډېر ژوند کې دی که چېرې ما ته په دنیا کې ډېر ژوند میلاو شي نو زه به کامیاب شم او د توبې دپاره ما سره ډېر لوی اوږد ژوند پروت دی صبر وکړه ما نه خو مخکې لا نور هم کسان شته تا ځان سره پرمټ راوړی دی تا ځان سره اګریمنټ راوړی دی چې زه به دومره کاله ژوندی یم تا ځان سره څه شی راوړی تا ځان سره کوم داسې اګریمنټ ساین کړی دی راوړی دی چې زه به دومره کاله ژوندی یم تا سره داسې څه پروف هر یو انسان په دې دوکه کې پروت یو حدیث شریف کې راغلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم انسان په دوکه کې پریوځي او د خپل ژوند د دې کامیابي وایي چې زه په خپل ژوند کې ځان کامیابوم او دولت ته دې کامیابي وایي پوه شه چې د آخرت نه ورځې شپې دي د قیامت قیامت ته نه ورځې شپې وایي قیامت په علاماتو کې راځي نن سبا که دولت د سړي په معاشره کې د ځای شته که رشته چا پسې لیږي نو رشتې دپاره بلکل له تعاون کوي که دولت د سړی عزت باندې به درته سلام کوي که دولت د سړی هر څوک به د سر تاج ګڼي که چېرې غریب شوي فقیر شوي که هر څومره خوش اخلاقه شي ستا د اخلاق به هم په هغه باندې کنځل لګي دا خو د دې دنیا عکاسي ده دا خو د دې دنیا معاشره ده په دې دنیا کې چې ستا څومره د مټو طاقت سیوا دی ستا څومره ځواني ده هغه د ټوله ته په نافرمانۍ کې تېره کړه او چې بیا مشر شي او بوډا شي او بیا ژوند په مټ کې نو ته خو بیا اصل بېوسه نو ستا د بېوسۍ بیا عبادت خو بیا الټي به ته عبادت کوي نو بیا به ته څه کې په دغه ټایم کې خو ته د کار نه بیا ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلي چې کله هم یو انسان په ځوانۍ کې توبه وکړي د رب العالمین په دربار کې ودرېږي دی په دغه ټایم کې په خو مضبوط دی په لاسونو مضبوط دی په اعصاب مضبوط دی په هر څه باندې مضبوط دی دی په دغه ټایم کې توبه استغفار کوي نو الله رب العالمین به ټیک ته زما بندګي کوي توبه استغفار کوي رب العالمین ته ودرېږي د زړه نه ودرېږي توبه استغفار کول لپاره ضروري نن سبا که د دین اسلام څوک ټوکې ټکالې کوي ماشا باز زنده باد من هم داسې کار او دې ته نه ګوري د عقل نه پیدل چې زه د دین اسلام نه خارج کړي دې ته نه ګوري چې زه د دین اسلام نه بهر وځم کفر ته به وځم دې تپوس څوک نه کوي هر یو سړی دی وایي چې زه په داسې خبرو وکړم چې ما پسې د خلک وخالي زه دې داسې خبره وکړم چې زه دې مشهور شم زه دې داسې خبره وکړم چې زما دې په معاشره کې نوم جوړ شي دا خو ته په دې دنیا کې نوم جوړ کړي په دې دنیا کې به ته صحیح ورته ځان لپاره ځای جوړ کړي په معاشره کې به ډېر معروف انسان یې ډېر ورځې پورې به درپسې خلک ډېر افسوس وکړي ډېر ورځې بعد بیا ستا ټوله معامله رب سره هلته کې موجود خپل بچي اولاد چې زیات نه زیات درپسې جاړي یو هفته یا لس ورځې یا څلوېښت ورځې به درپسې وجاړي خبره ختم زیات نه زیات یو اختر بل اختر به درپسې خفګان وکړي اولاد به درپسې وجد کړي خبره ختم چې کوم د دې ځای روان بیا به د هغې نه به ستا معامله بنده کې ختمه شي دا چې کوم رب د ځان نه د دې اولاد دپاره د دې معاشرې دپاره ځان نه خفه کړی دی هغه رب به تا نه بیا ته کې رضا شي کوم رب د رضا کېدو دا ځای دی ته هغه ځای کې د رب نافرماني وکړې او په هر فخر باندې کې یو انسان دی ګناه کوي ټیک ته ګناه کوي یو انسان دی ګناه کوي فخر پرې کوي او بیا یو مسلسل د هغې ترویج دپاره یو ټرینډ چلی دا خو د اکبر الکبایر د ګناهونو نه کبیره ګناه ده حدیث شریف کې راځي یو انسان ګناه وکړي هغه ګناه پټه وساتي بیا به توبه استغفار کوي او بیا ډېر زیات خفه دا مؤمن دی وایي که چېرې یو انسان ګناه وکړي او بیا پرې فخر هم کوي او بیا په طور فخري خلکو ته هم وایي یا رب العالمین په داسې ګناهګار انسان باندې خدای تعالی ته ډېر غټ قهر ورکړي او قهر چې وشي یا داسې نه کوي چې یوازې په ده باندې بیا د دغه وجې چې عذاب مسلطوي په ټولو خلکو باندې په دې معاشره کې وګورئ که سود ته وګورئ ښه په عروج باندې که بدکارۍ ته وګورئ ښه په عروج باندې دی په غلا ډاکه باندې وګورئ ښه په عروج باندې دی که په دروغ وویۍ باندې وګورئ ښه په عروج باندې دی که په ګڼکپۍ باندې وګورئ ښه په عروج باندې دی ټولو خلکو یو خبر رانیولې دی یاره جي ګراني ده ګراني یوازې ستا دپاره
په دې معاشره کې امام پاتې کېږي د ټول نه کمه تنخواه د امام وي هغې ګزاره کېږي ستا پې ولې په دې معاشره کې ګلکار او مزدورکار پاتې کېږي د ټول نه کمه تنخواه د هغه کمې ولې هغه ولې صحیح ورته ډاکې غلاګانې ولې نه دا یو بانه ده چې یو انسان په جوارو باندې په نشو باندې په تماشو باندې راوړېږي بیا په لږه نړۍ دغه ګزاره نه کېږي خو بیا کرایم ته لاس واچوي او بیا داسې څیزونو ته لاس واچوي چې د الله رب العزت قهر ورته متوجه کېږي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو زمونږ دا نن دلته کې ناسته د الله رب العزت په دربار کې الله رب العزت قبول او منظور وګرځوي خواص مې د ټولو ته دا کولو چې د رب العالمین په دربار کې څومره جړاګانې څومره فریادونه کوو چې پروردګار روان نسل ته بخیر نن سبا مې مور پلار صحیح ورته په دین اسلام باندې نه دی هغه یو کس راغی یو رجی وسې بچی نه حافظ جوړو به په خپل مزودس کې یرجی کمزوري مې کمزوري منظور نه دې ځای کې بچي ستا کردار ته ګوري چې مور مسکی پلار مو مسکی پلار مې عبادت کوي پلار مې نیک دی مور مې نیک ده بچي تاسو ته ګوري تاسو دا غي ایډیا دی تاسو دا غي نمونه یې هم به تاسو ته ګوري به تاسو باندې چلیږي کچره تاسو نیک نه ته د نسل کې حافظ جوړ کړي حافظ نه جوړي یو بچی بسې د مور دعا وي د حافظ هم جوړې دی شي د عالم هم جوړې دی او کچره یو بچی بسې د والدینو دعا دی جوړ به کې چې نو بس هغه ټامی حافظ به نه دلته کې پټه کې را پرې خو دې دلته کې پټه کې را پرې خو دې بس هغه ټامیان مانیان نه بس هغه شت کله به ډول کې هغه کله به موزله باندې ولاړی کله به چل کوي کله به باجا کوي کله به سره یو شي کله به سره بل شي کله په یو ډانګه کې راګي کله بل ځای هغه یو کس پکې راغی ما ته یو جیو ستاني دلته کې پکې حافظ داسې کار کړی دی مې ګوره د قرآن حقیقت د زړه ته نه کوشش ټیک ته د توتی بشر قرآن یاد کړی او قرآن حقیقت زړه ته ګرځېدل یو ځان ته خبره دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې په خپل په دین او اسلام باندې نه چلی وکړه هر څوره بچو ته نصیحتو کې بچي ګوره نصیحت نه مانی دا د نصیحت دور نه دی دا د عمل دور دی چې د عمل دې څنګه وکړو ما غرنګ وستا اولاد چلی کته نه کمل اولاد باندې نه کمل یو کته بد کردار ای بچی باندې پسر کې بد کردار حضرت عمر رضی الله عنه واقعا مسو پیری تاسو ته بیان کړ چې مور خپل څنګه تربيت بچو ته ورکړي او هغه څنګه تربيت سي ورته مخته وي هغه څنګه په معاشره کې کوي کته تاسو دې خبره تاسو خیال وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي راځي د الله رسول دا اولاد ما باندې څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دا اولاد پتا باندې دا حق دی چې هغه د خطر تربيت ورته ما ته د بچی تربيت په خو سکول کې ګورو په خو مدرسه کې ګورو په خو سي ورته خوراک سکا کې ګورو په دې کې نشته تربيت دا دې چې بچی ته اخلاق ته بچي بشر سره ملایي داسې لاس په ملایي بچي د چا د لاس نه بغیر اجازه تشي نه بچي په لار سوق پراتی دي لاس کې ورته بچي چې په لار سوق تیریږي سلام واچي جواب ولا داسې طریقه کې ورته بچي د غرمې بدلاري نه لاري ته نه وځي پتنګان منالو دي سيزونه بنه پټه د ټول خبره دا نصایب مور خپل اعلی کوي چې کله مور خپل ته د بچي غم درد پزړه کې پروت دا بچي دا اولاد متزنورم دي د مرغوم دي هغه وته خوراک ځان ورته هغه هم دوی تاکي بیا پای کې فرق دوستانو عزیزانو الله رب العزت ممتاز د بدی باندې عمل کولو توفیق را نصیب او ورځ مې دا کولو چې دنیا کې د انسان پاتېګل یوازې مقصود نه دی باقي د فرزان کامیابول مقصود او کامیابی الله رب العزت د دین کې خیرات کې په قران کریم کې وتا ذالک هو الفوز العظیم چې هغه انسان کامیاب دی چې څوک جنت ته داخل څوک د جنت په لار باندې راځي نن په مسلمان باندې آفت تکلیف راشي ماته په بنگړې اچو خوشالي نن په یو مسلمان تکلیف راشي په باندې خوشالي کې بنا سبب دا پتا مراد نن بچا باندې غم راشي هغه سره په غم کې شریک مسلمان د مثال د یو جسم دی کما د الجسد الواحد د یو جسم په شان دی اذا اشتدت راس چې کله سر خوږيږي نو ټول جسم به قرار واقع خوږيږي ټول جسم به قرار لاس خوږيږي ټول جسم به قرار ماته په خپلوان کې بچا باندې غم راشي خوشاله وای زنده باد نه به کوله بد عملي کړو ولې داسي رشتہ دارانو کې بچا باندې خوشحالي راځي او اداره مو پیسې وسره پیدا کوي پرې نه پټه چې راځي نه د چا په خوشحالي به کار راځو نه د چا په غم به کار راځو نه د چا سي ورته د غم راځي په دغه کې نه د چا په یو سیس د یو مرز دارو نه یو کړه
چې بیا کله رانشي مونږ له رانشي یاره جي زما یې تپوس نه کوم ستا یې تپوس به څنګه کړی چې ستا د خوله په واک کې نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره الله رب العزت هادي مهدي رالېږلی د هدایت رڼا یې رالېږلې هم هغه هدایت د دې امت کې الله رب العزت د نبي علیه السلام په ترو باندې کړو هغه هدایت رڼا چې کله د ایمان رڼا کله هم مسلمان خپل کړی نو کامیاب او کله هم مسلمان ورته شا کړې ده همیشه دپاره تبا پرده الله رب العزت موږ ته